هڅې پیل د جوړېدو د وطن د رغېدو بیا آباد وکړي هېواد. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د الکترونیکي تذکرو ویش څانګې له لوري له تېر کال تر اوسه 11400 معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې د انسجام مدیر ذبیح الله اعظمي وایي چې د څانګه هره ورځ په منځني ډول شاوخوا 80 مراجعین لري چې 50 تنه د بایومټریک معلوماتو د ثبت او پاتې نور یې بیا د خپلو الکترونیکي تذکرو او نورو اړوندو خدمتونو ترلاسه کولو په موخه مراجعه کوي. 11400 تذکرې موږ دلته ویشلې دي د شهیدانو معلولینو چارو وزارت مراجعینو او معلولینو او معیوبینو ته. د ښاغلي اعظمي په وینا په یاده ویش څانګه کې د شهیدانو کورنۍ او معلولینو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. نوموړی همدارنګه له مراجعینو غواړي چې د فورمو ډکولو پر مهال پوره دقت وکړي. دا څانګه چې دا د شهیدانو معلولینو لپاره ډېر سهولت ایجاد کړی ده، ځکه چې دوی په کله چې وزارت شهدا معلولینو ته د شهید او د معلول کورنۍ راځي اسناد ته یې مراحل کوي، نو د وزارت ورته د هغوی نه د الکترونیکي تذکرې غوښتنه کوي. نو په دې صورت چې دوی بل مرکز ته مراجعه کوي، د دوی وخت ضایع کېږي. دلته موږ ورته عاجل ثبت نام کوو، دلته عاجل ورته بایومټریک کوو او ورته رسید د تذکرې د پرنټ ورته ورکوو. دوی هلته خپل مشکل هلته عاجل حل کوي، یعنې ډېر غټ سهولت ورته دوی ته چې په وخت باندې اجرات ورته کېږي. دلته یو سهولت دا ده چې نوملیکنه هم دلته ورته کېږي، په وړیا توګه ورته کېږي. دغه سهولت نظر نورو مرکزو ته دلته د شهیدانو معلولینو کورنۍ ته موجود ده. الکترونیکي تذکره چې دا یو بنیاد د الکترونیکي حکومتولۍ ده، نو په همدې خاطر باندې موږ له خلکو نه تقاضا دغه ده، غوښتنه مو دا ده چې دوی کله بایومټریک کوي یا نوملیکنه کوي، دوی د خپل نوم ته، خپل د پلار نوم، د نیکه نوم، د زیږېدنې کال ته باید دوی ډېر متوجه اوسي. د زیږېدنې کال د اکثریت خلکو نه غلطي کېږي، هغه باید مطابق د خپلو معیاري اسنادو لکه شهادتنامه د مکتب شوه، لکه پاسپورت شو، دې سره عیار کړي او همداسې تخلص سره متوجه اوسي. تخلص مطابق د تعلیمي اسنادو باید تخلص ورته ورکړل شي. یو شمېر هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو د اخیستو په موخه د ویش څانګې ته راغلي، د الکترونیکي تذکرو اخیستل یو ملي مسؤلیت ګڼي او وایي چې کوم مخکې کاغذي تذکرې وې، په هغه کې لاسوهنه کېدله او په هغه کې درغلي کېدله. شاید چې یو کس د بل کس ته ورجوړه کړې وای، مطلب د دلمبري په حساب سره. او د الکترونیکي تذکرې موږ دا ښېګڼه وایو او موږ د هغو څخه دا خواهشمند او منندوی یو چې هغو دا سیسټم چې کوم جوړ کړی دی، په دې کې نه درغلي کېدای سي او نه په دې کې داسې یو کار کېدلی سي چې هغه دې د دې الکترونیکي تذکرو سره کومه یو ناجایزه وي. به خاطر همه ریاست شهدا معلولین، به خاطر همه کارت معلولین جور کردنش آمده. از تذکره کاغذی که تذکره الکترونیکی خوب است، تذکره الکترونیکی خرد است و می توانیم ما او را در هر جای در جیب خود بگردانیم. تذکره الکترونیکی بسیار خوب است در کار دولت و امور دولت که است کار ما زود میشه و ما می توانیم که توسط تذکره الکترونیکی کار خود زود خلاص کنیم. د احصایې او معلوماتو ملي اداره ژمنه ده چې د هیواد په کچه ټولو هیوادوالو ته پر وخت او متوازن خدمتونه وړاندې کړي. په همدې اساس یې د هیواد په کچه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته غځولې ده، ترڅو د یادو سیمو اوسیدونکي په اسانۍ سره وکولی شي خپلې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. بیا آباد وکړي هېواد، مټین غښتې دی بچو.